برباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه برباد نکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. زیم سید اکرام حسین قدرمنو کتونکو د خپل پوره ټیم سره نن راغلی یو سی کشورا او په کمزې کې چې موږ موجود یو نه دی زینوم دی بالاکوټ اشاړی. قدرمنو کتونکو یو څو ورځې مینه نوم ورته چې اغستی او زمونږ خواله راغلی هغه جړه فریاد چې دی هلته راغی نو موږ ته یې کړی خو ته یقین وکړه دلته چې موږ راغلو په دې فوټیج کې به تاسو کتلي د دو په دې کور کې انتهایي ډېر زیات درد ډېر زیات تکلیف ډېر زیات ستونزوالی دی. خو بهرحال دی چې موږ له راغی نو د هغه ما د خپل ټیم سره رابطه وکړه د هغه مطابق ورسره موږ د خپل طرف نه لږ ډېر امداد وکړو د میاشت نیمې. خو بهرحال نور چې د دوی د څه ستونزو سره مخ دی او د څه مشکلاتو سره مخ دی هغه به باباجي او ماشومان یې به په خپله تاسو ته وایي او د دې کور واحد دغه یو بابا دی چې د به خپل د دې کور مطلب وکیل چې کم دی نو هغه صرف دا بابا دی د به ځان له مزدوري کوله خو د بده مرغه دی انتهایي زوی پشو دی نظر کار هم پرېښودی دی او زامن مامن هر څه یې مړه دي صرف واحد دی په دې کور کې ایک یوازې دی او دی دا ژوند تیری او دا ماشومان ورته پاتې دي او یوه زمونږ خورکۍ ده کونډه هغه ورته هم پاتې ده. خو بهرحال نور چې څه خبرې اترې دي دا به د هغوی سره کوو تاسو زمونږ سره اوسئ. چې په عشق دې شاهد شم جنتونو لا مې بوزه جنتونو لا مې بوزه د خزان ژوندونه بهرونو لا مې بوزه بهرونو لا مې بوزه. قدرمنو باباجي چې کله هم ماته وویې زما یو زوی چې دی نو هغه انډې خرڅوي کوشش کوو چې د هغه سره ستاسو ملاقات وکړو تاسو زموږ سره راځئ چې هغه موږ ته د خپل ژوند په عقله باندې څه ویل غواړي تاسو زموږ چې د دوی په دې ژوند کې څونه تکلیف دی او څونه ستونزې دوی ته مخ دي چې دی راځي د هغه ځای نه او انډې خرڅوي نو یقین وکړئ زموږ او تاسو ته به پته په خپله د ده د حالاتو نه ولګي او د ده د ژوند نه چې دوی په څونه ستونزو کې مخ دی او په څونه مشکلاتو کې مخ دی. او زویه ته څه چل کې دلته انډې خرڅوم نو ستا هغه نیکه تا ته داسې نه ویلي چې دو راځي او کور کې کښېنه نه خو څه وي چې 1 روپۍ 2 منګله راوړه کور ته ښه نو څونه انډې دې خرڅې کړې څونه انډې دې خرڅې کړلې رښتا به وایې نو چې ته خرڅې کړې که نه ته څو پیسې کور ته وړې زه کله 200 ایسم کله 19 او ستاسو د ګټې وټې نور څوک شته په کور کې نه نو په دې 200 روپۍ باندې کېږي ستاسو هغه ګټه وټه او هغه هر څه کله وشي او کله نه کله وشي او کله نه نو دا راته ووایي ستاسو په دې 200 روپو باندې ستاسو هر څه کېږي ستا هغه نیکه بیمار دی پته نه دا 200 روپۍ چې ته ویسې دا چار کوې خپل نیکه له او ستا مور شته نه هغه څه شوه نه ده څونه واښې وشو ډېر وخت وشو ټیک شو ښه او دا راته ووایه او پلار دی پلار مې مړلی ښه نو د پلار هغه ذمهواري اوس ستا لکه په سر ایښې ده مزدوري کوې ته کور له نو داسې کار به وکړي که نه زمونږ دی به تاله اوس پیسې درکړي صحیح ده او اوس په کور ته ځې خرڅې به څو یوه دانه خرڅې د ډېر په 30 روپۍ یوه دانه خرڅې دا 1 2 3 4 5 شپږ انډې دي نو چې که 360 روپۍ شوي دله به زه ورکړم اوس 500 روپۍ به چوړه تاله به زه 500 روپۍ درکړم او ته به خپل کور ته ځې ښه زویه ټیک شو او ته داسې کار به وکړي که نه بیا به ته کوشش کوې چې انډې زمونږ دا کس به ستاسو سره رابطه کوي په هر دغه باندې صحیح ده ته به انډې نه خرڅوې بیا ښه ته به خپل سکول ته او مدرسې ته ځې صحیح ده وزه کور ته ټیک شو بیا به ستا سره موږ رابطه وکړو ستا چې خواله بیا موږ راشو دا لوښی دی والا ما ته ونیسه
قدرمنو کتونکو د دې ماشوم هغه یقین وکړه د دوی په دې خبرو کې انتهایی تکلیف دی انتهایی درد دی پکې خو زمونږ یو کوشش و چې د هغه ځای نه نیکه ته موږ د دوی دا ویلو چې موږ به د دوی سره ځو او د دوی سره به ضرور ستاسو دوی سره زمونږ ملاقات نه وی شوی دا پروګرام به بیا په نیمګړی کې پاتې شوی او په هر حال حضرت حسین همیشه په داسې پروګرامونو کې په هر حال د دې پاک لبم د دوی سره په شارټ کټ الفاظو کې موږ د حضرت حسین صاحب د دوی پاک لمانې سویل غواړي ډیره مننه اکرام صاحب یقینا چې د درد او د افسوس نه ډکه واقعه چې موږ هلته هم لاړو د کور هغه حالات هم زموږ د اورېدونکو ولیدل بیا د دې ماشوم په تکل کې موږ ډېر په دې روډ رالو موږ ویل چې یاره دی به کوم ځای موږ ته میلاو شي نو هغه شکر دی موږ ته دلته میلاو شو د هغه سره په دې لاس کې دا 6 انډې وي تاسو ولیدلې په 30 روپۍ یو انډه خرڅوي نو زه د خپلو ملګرو اورېدونکو ټولو ته یم چې یاره مطلب د کور یو انحصار په یو 6 انډو پورې محدود شي نو یقینا چې دا زندگی ډېره د افسوس ده او مشکله ده چې دا ژوند په داسې طریقه تیر شي مونږ له بهر حال خپل ټیم د طرفه د خپل طرفه څه لږ ډېر راشن ویوړو دا ماشوم د دې ځای نه مونږ ولېږو انډې ته مونږ واخیستې 500 روپۍ له هم ورکړي خو زه دا یو میسج ورکوم د خپلو ملګرو ته د دې علاقې خلکو ته بهر چې څونه زمونږ ورسیز پاکستاني دی هغوی ته چې یاره مطلب مونږ چې کم کار شروع کړی دی نو مونږ د داسې قسمه خلکو هغه همدردۍ دپاره ځان رسو نو کاینډلي مهرباني وکئ چې تاسو زمونږ سره د دې خلکو سره ودرېږئ چې داسې قسم حالات مونږ کوشش وکړو چې دا د دې معاشرې نه ختم شي شکریه حسین صاحب خبرې اترې تاسو واورېدې یقین وکړه زمونږ انتهایی بیزي ټایم کې دی موږ له خپل قیمتي وخت راکوي خو زه د دوی هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم خپل ماشومانو له دونه ټایم نه ورکوي څونه چې موږ له راکوي او په هر حال په دې علاقه کې به ګرځو داسې قسمه خلک به موږ تاسو ته په دې سکرین باندې راولو او د هغوی سره د خپل وس مناسب هغه به امداد کوئ د یو بل پروګرام وګورئ خپل ورور سید اکرام حسین له ورکوي اجازه د الله په امان